الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد لشرح بسلسلة دا مبارك درسنو او غرض او مقصد د مسلمان عقیده بیانول، او کوم عقیده ده چې هغه پکار ده چې د مسلمانی، او کوم عقیده ده چې هغه نو موږ ځان ساتو. د دې لپاره درسونو دا مبارکه سلسله موږ شروع کړو. الله سبحانه وتعالى توفیق راکړي چې د مرګ پورې بار بار د توحید وضاحت کو باغی باندې عمل وکړو. په اخرنی درس کې موږ یو نوې باب شروع کړو چې هغه مؤلف رحم الله یې خو دی په دې عنوان باندې چې باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله. وچی توحید دیو پیجندو، فضیلت دیو پیجندو، نو بیا به دا غینه به دعوت ورکې د توحید طرف ته، اب واضحه کې خلقو ته. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي چې دین النصیحه، دین د خیرخواهی نوم دی. خیرخواهی د مسلمانانو، د مشرانو، د کشرانو. نو چې تا عقیده زده کړه نه بیا مته دا نه ته ډډه ولګو بس خبره ختمه شو، ما زده کړې ته زده کړه نو اوس په نور مسلمانانو تم خې چې الله ویم د جهنم نه بچ کی او جنت ته بوسي. دا غینه بعد بیا باب راوړی دی، باب تفسیر التوحید وشهادة ان لا اله الا الله. دا باب دې لپاره راوړی دی وی د توحید تفسیر او د شهادت تفسیر چې هغه شهادت د لا اله الا الله. اوس ګوره یو څو مسلې مؤلف رحم الله بیان کړي، نو اوس به تاسو د ټوله مسله هم په دې بیانې چې توحید څه ته وایي او د دې ګواهی څه مطلب دی لا اله الا الله. دا کومې خبرې چې دې خلاف دي، دا روان چې څومره کتاب دی دا ټول په دې کې دی چې دا کار د شرک دی، دا به نه کې، دا به کې، دا به نه کې، دا به نه کې، دا به کې. تفسیر د تکید دی توحید د لا اله الا الله. او تفسیر په عربی کې معنی د الکشف والايضاح، یو خبر ښکارا کول، یو خبر واضحه کول. لکه موږ چې د قران تفسیر مطلب یې د الله کلام واضحه کول، د الله کلام راښکارا کول. ټول معنی به دي کې دنه دي. د توحید مسله خو مخکې تیرې شوې د توحید څه ته وایي، د غیسو اقسام دي، ټول مسله مخکې تیرې شوې. دلته مراد د توحید هغه دی چې د عقیده ساتل چې د عبادت حقدار یک یوازې الله سبحانه وتعالی، به و شهادت ان لا اله الا الله. او د دې خبرې وضاحت د لا اله الا الله شهادت گواہی ورکول ته وي، واضح شهادت گواہی ورکول ته وي. خو یو څو خبره اهمیت دي ساتي دا په دې گواہی کې لازمي دي، دینه بغیر گواہی نه کیږي. د دې خبرې چې لا اله الا الله نشته معبود په حق باندې مگر یو الله. یو عقیده به ساتي په خپل. یو سړی وځي د لا اله الا الله گواہی ورکوم، موږ اول کار به دا کې چې د دې عقیده به په خپل ساتي وسره کې چې او الله د عبادت حقدار دی، د الله نه سیوا نور څوک د عبادت حقدار نشته. دویم دا به وې صرف په دې کار نه کې چې زما بزړه کې د عقیده ده او په خله نه وایي. دریم دا به پیژني چې دې څه مطلب دی. یو سړی وایي د لا اله الا الله مطلب دی د الله بندگی وکړي، د الله نه له بل چا بندگی نه، صرف په دغه رسې نور ته هیڅ پته نشته. د عبادت نه پیژني، د غیر الله بندگی څه ته وایي دا نه پیژني، توحید څه ته وایي دا نه پیژني. اوس دې عقیدم ساتي ویم په جواب باندې، خو علم وسره نشته، نو څه فائدہ ورکي نو کوم ورکي ولا فائدہ. ته خپل عقیده خو به پیژنې کنه چې عقیده څه ته وایي. راځي چې لا اله الا الله دې څه مطلب دی، محمد رسول الله دې څه مطلب دی.
نو درېمه خبره دا شو چې تاسو به دې مبارک سي علمي سلورمه خلق ته بیانې واضح کې به پټې به نه سچ کوم عقیده دغه بخکاره بیانې او زما د عقیده نو سلور خبرې شوې دا خبره په پزړه کې ساتي عقیده بدی دویم په جبه به وي دریم علم بد سره سلورم خلق ته واضح کې الا بعض زینو کې دي سي استثناءات شته په شریعت کې چې ان شاء الله را به شغه جدا مسله بعض زینو کې سړی لکه اوس د کفارو په ملک ون خلی یا د کافرانو په منځ کې و داغونه د بچ کېدو د پاره خپل عقیده پټه کی یا هغه ته سدي خبره خو چې هغه کفریه نو قران کې الله وی چې تاسو باندې زور زبردستی راشي تاسو هغه خبره وکي زړه مطمئنی په ایمان باندې په زړه کې مسنی نبی الله تاسو په دین رانیسی نور خپل عقیده بخکاره کې نو شهادت لا اله الا الله په کې د سلور خبري لازم دي او لا اله الا الله ستوي د دې تفصیل موږ سره مخ کې تیر شوی چې لا اله الا الله څه مطلب دی خو دې کې دوه خبرې دي بنیادی لا اله الا الله عبادت نفي کول د غیر الله نه او ثابتول د چا د پاره د الله د پاره د لن تعریف ته او دا سوال یاد ساتي که څوک د سوالو کې چې د کلمې د توحید د لا اله الا الله سو ارکان دي نه دوه ارکان دي سو دوه ارکان دي نفي او اثبات نفي د غیر الله د بندګۍ نه چې غیر الله بندګي نشي کېدی د ختمه او اثبات تسشي د الله د بندګۍ مؤلف رحم الله دا باب راوړی دی نو په دې کې ته دا خبره واضح کوي چې توحید حقیقت او د شهادت لا اله الا الله څه حقیقت دې څه مطلب دی نو په دې کې آیتونه راوړي او به یو حدیث به کوم راوړي اولنې آیت راوړي وقول الله تعالى او وینا د الله اولئک الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه بدیزی کہ اللہ سبحانه وتعالی دا خبر بیان کرا دا دی ناشنا آیت تے یادی ساتی پا سورة الاسراء یا سورة بنی اسرائیل کی دے وہ 50 نمبر آیت تے اللوی اولئیک الذین یدعون دا مشرکان چې د الله نه علاوه چاته چغي وهي دوی چې چاته را مدد شوی دوی چې د چا دربار او درګاه لذي دوی چې د چا قبر لذي چا د پاره نظرانی منښتي کوي د چا د پاره وسیلې د چا نه جوړې کړې دي یا د چا نه دعاګانې غواړي یا چاته سجده لګي یا د قبر نه ول طواف کوي ناشنا خبره ده الله وی دغه خلق خو خپل په دې کوشش کړي یبتغون الی ربهم الوسیله ګرځي په دې پسې چې کوم لار به ما الله ته نږدې کی د دوی چې چغي وي ځکه چې مشرکانو به چغي والي بعضو د عیسی علی السلام بندګي کړي نو عیسی علی السلام خو په خپل به دې کوشش کوي چې چاته نږدې شي الله ته نږدې شي یا لکه زمنګ د وخت صوفیا او بریلیان چې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو په خپل په دې کوشش کیو چې زه الله ته نږدې شم یا باز علی رضی الله عنه چې وی یا فاطمه ته چې وی یا بل ولی الله ته د الله دوست چې وی نو الله وی خو په خپل به دې کوشش کړي چې الله ته وسنګ نږدې کی یبتغون الی ربهم الوسیله وسیله لټي د وسیلې تفصیل ته کوم خودلته یو فائدہ غدا په دې کې رد شو په خلکو باندې کم چې وی د مکی مشرکانو سره موږ مې شان کوي نن سبا مشرکانو ته چې کلو تاسو شرک کوي او دغه آیتونو ته بیان کی وی د مکی د مشرکانو سره موږ مې شان کوي د مکی مشرکانو د بوتانو بندگی کوله د غټو د کانو د ونوي کوله موږ د بوتانو بندگی نه کوو نو یو جواب دا غیدل چې الله دلته دا وی دوی چې چاته چې وی هغه لار لټي د نږدې کېدو الله ته نو بوت لار لټي الله ته نږدې کېدو ګټه ونه لار لټي الله ته نږدې کېدو نه دلته مراد هغه نیکان خلق دي
چې عیسی علیه السلام دی، ملائک دی، پیغمبران دی، اولیاء الله دی. د دین د ثابت شو چې د مکی مشرکانو د الله سره صرف بوتان نه دي شریک کړي، بلکې هغه نیکان خلک هم شریک کړي دي، لکه څنګه چې زمونږ د زمانه مشرکانو نیکان خلک او اولیاء الله روچت کړي د الله سره شریک کړي. بلغ فائدلته یبتغون الی ربهم الوسیله، لټي وسیله د الله طرف ته. وسیله لن معنی دا ده اغلار چې ته الله ته نږدې کی، دا وسیله ده. کله چې ته د ځمکې نه خیږي چت ته پوړی کېږي، دا پوړی وسیله ده چې ته ورسې چرته، ته ورسې چت ته، دې ته وایي وسیله. دا بعض غریبانان دي زمونږ د عجم خلک اکثر دی قرآن په دې معنی نه پوهېږي، دې څه مطلب دی. ته دا وسیلې نشته، دا بدعي وسیلې، دغه تفصیل ته کوم. د قرآن کې راغلي دی چې نشته. قرآن کې کوم ذکر دي؟ اولئک الذین يدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. بس نور وته یا غریب څه ثابت کیا خو ته د قرآن نه وسیله ټکه وخو. قرآن کې وته څه وخو؟ وسیله ټکه دوی ته په اردو کې وی لکیر کا فقیر. لکیر کا فقیر دا تور ټکی بسی ګرځي، کوم ځای کې ټکی ملوي بس وو خري پوره. لکه وته د آیت مخ کې و ورستو و د عربي لغت کې څه مطلب دی، غیر بعد به خبره کو. نه نو قرآن نه وو وسیله. وسیله ستوي الله ته د نږدې کېدو لار. مونږ چې اوس د مسوتن د موږ کو د وسیله ده. وسیله ده کنه، الله ته نږدې کېدو لار ده. دا درس اوس مونږ کو د وسیله ده. نو الله ته د نږدې کېدو لار لن تعریف د وسیلې شو. اوس دلته دا خبره ده ساتي، یو سړی به ماته دا وایي چې بس الله ته د نږدې کېدو لار ده، نو بیا پکې ګوتې مو به پرې ده به خپل ځیبان دي. ځکه چې اسیم انسان په چاته نږدې کېږي؟ الله ته نږدې کېږي. موږ وایو نه، الله موږ ته ویلي دي چې تاسو به ځان را نږدې کوئ ماته، خو بیا راته دا هم ویلي چې دا نږدې کېدو دپاره چې کومې لارې دي هغه به دغه پیغمبر نه زده کوئ. مونږ الله ته نږدې کېدو لار ده کنه، ده کنه ده. شپږم مونږ نه کوو نن، ولې الله ته نږدې کېدو لار نه دا نه ده، خو ولې پیغمبر دا لار. وسیله دا په دوه قسمه ده، شرعي او غیر شرعي، بدعي. او د دې تفصیل پر روان درسونو کې ډېر خراش، خو دلته صرف مختصر تاسو ته ذکر کوم. جایز وسیله بیا په درې قسمه ده، کوم چې جایز ده او شرعي ده او شریعت نه ثابته ده. هغه په درې قسمه ده چې د قرآن او حدیث نه ثابته وسیله ده. الله ته د الله نومونه او صفات وسیله کول. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله ته الله نوم وسیله کول. یا الله ته رحمان ذات موبخ، یا الله ته بخون کې د ګناهونو وي، الله غ صفت دی وسیله کوات دې د الاسماء موبخ. خو جایز دي هیڅ مسله او اشکال پکې نشته. دویم قسم خپل نیک اعمال الله ته وسیله کول، دم جایز دي. سورة العمران کې الله وی مؤمنان دا خبره کې ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم. ویلا आवाज کون کې आवाज کو چې ایمان راوړي په خپل رب باندې، منګ ایمان راوړو نو منګ وبخا. ګورغه ایمان راوړي وسیله کړه چې دې ایمان دله سمون سکه منګ وبخا. هغه حدیث مشهور ده، درې کسان چې بغار کې ختی، هر یو خپل نیک عمل الله ته وسیله کو، الله دا غار دا رويستو او آزادي کړو. درې مجایز وسیله یو نیک انسان ژوندې هغه ته ویل چې دعاګانې وغواړه زما د پاره د الله نه، دا جایز دي. پای باندې دې دلایل لکه یوسف علی السلام رونو نه چې کله غلطي وشوه نو به خپل پلار ته وی یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا
پلار زمونږ د پاره بهانه وغوړ د ګناو جایز دي خو دوه خبرې پکې دي دوه یا دې ساتي وو ته کولاو کوي دا سړی به ژوندې او دا سړی به نیک عمل سړی جو انسانانو وسیله کول خو جایز دونه دعاګانې وخت ځکه چې پلاني قبر لته دا قبر پرستی دی قبرونو لذي او دا مشرکان چې دی خپل پیرانو درگاونو دربارونو لذي نو دوی اقا خبره کې کوم چې د مکی مشرکانو وکوله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دوی عبادت خو نه کوو خو دوی موږ نږدې کوي الله ته بس هم د دوی عبادت نه کوو دغه خبره دوی هم کوي نو چې دې قبر للعلماء ما وتو پلانیا الله ته وایي چې دې شو کې نو ما خدای نه دی ویلي چې ته وکا ما مړی ته سوې الله ته وایي نو څنګه ته په باندې رد کې نو موږ دا وسیله جایز ده خو شرط پکې دی چې سړی به صحیح ها ژوندې وي دا همړلې مرته ته څنګه وځي دعاګانې وواړه دویم دا باندې کملې دا د نن سبا د ډیرو عوامو د غلطي د هر چا ته دعاګانو درخواست کوي ای بازو ته عادت جوړ کړي جی دعاګانو درخواست جی دعاګانو درخواست هغه مونږ نه کوي ته د دعاګانو درخواست کوي هغه عقیده نه پیژني ته د دعاګانو درخواست کوي ټول عمر هغه حرام خوري ته د دعاګانې کوي یو سړی دې ست په خو ګمان دی چې الله ته نږدې دی هغه ته وایي زما لپاره دعاګانې وغواړه هر سړی ته دا ویل چې دعاګانو دعا دي سي عبادت ته بس هر سړی دعا به یو قبليږي نه دعا خو د نیکانو خلکو قبليږي ستا په یو سړی باندې خو ګمان دی چې دا سړی نیک عمل دی د الله ته نږدې ورته ورور درخواست ته دعاګانو زموږ لپاره دعاګانې وغواړه دا وسیله څه شو ها جاي شو بدعي وسیله او ناروا وسیله هغه ده چې یاله ما د پلاني د لاسه وبخه یا دسی یاله د پلاني د مخه می وبخه یا یاله پلانې درته یادوم ما وبخه یا الله پتا می دی قسمی چې د پلانی د مخه د پلانی د برکت به مال دارا کې د ټول بدعي وسیله شرک نه دی خو سره ها بدعت ته شرک په دې نه دی چې د انسان نه سن غواړي خو الله ته یو دسی کار وسیله کو چې هغه په شریعت کې نشته په صحیح بخاری کې دا حدیث دی د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د خلافت په دور کې باران نه کېدو ناغلړ په عباس رضی الله عنه پسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر او هغه ته وی موږ به پیغمبر ته وی چې زموږ د پاره دعاګانې وغواړه دا ګورغه جهیز وسیله ده اوس پیغمبر نشتی په دنیا کې نو ته زموږ د پاره دعاګانې وغواړه چې الله باران راووري دا جهیز وسیله ده یو سړی چې دین ته ثابت دی دین خورد نه کیږي په دغه بدی وسیلو باندې ولي برد نه کیږي کچرته دا کار جایز وي چې الله د پیغمبر د مخ حدیث وکړو څه ضرورت ته چې دیزي په عباس پسې خو بخپل کور کې بخپل دغه مسجد نبوي کې ولا سجد کړو دا به ویل چې الله دا انسان چې په قبر کې پروت دی د دې سباران وکړه وې نه کړی شي ځکه چې پیغمبر هغه د دې کار نه منع کړی دی او د پیغمبر په زمانه کې دا کار نه دی شي دا غیر پر منګړت روایت زما یو دو بیانونه وی ګور ان شاء الله ملاو بشي ته د مشرکانو په شبهات باندې رد کوم روایت او حدیثونه چې دوی ذکر کوي منګړت هغه ټول ما به توفیق الله رد کړی او اسینه په سند کې کمزورتیا یا کمزور حدیثي یا منګړت قصې بازوی وی باران نه کېدو په وخت کې نو د عائشہ رضی الله عنها د کوټې هغه پچت کی کړکۍ چې د کولاو کړې شو اسمان ته چې قبر ښکارش او بس باران راوورېږي کړکۍ کولاو کړې د کړکۍ ولې کولاو کړې چې الله د دې قبر والا د لاس ته نه غواړو حبلوز می یو
پوسټ ولیدو چې د چا نشر کړو مسجد نبوي کې د رسول صلی الله علیه وسلم په قبر باندې لپاسې چې دا کومه قوبه ده شنه په دې کې وړغونته کې کړکۍ ده او دا کړکۍ دې لپاره د صفائی د لپاره د کولاوي وخت او د صفاکۍ نیو کس دا نشر کړل لپاسې بلی کلی وابیانی بیا نه مانی وابیانی بیا دا یو کړکۍ ده اچي به کولاوي ده خرو دا قبو خو داغه وخت نه جوړ شي قمقله دوره خو د سوچو کله دروغ وای په طریقې وای دا قبو خو ورسره جوړه شوې ده د عائشه رضی الله عنها په زمانه کې دا قبو کمزې کوا چې ته چې دا کړکۍ داغه وخت ده یا داغه کړکۍ د چاغو د باران د پر کولاواله چې باران وشي نو داغه دروغ دی او کم دروغ دی د سپین دروغ وای چې بده ماشوم پویږي دا دروغ دی وابیانی بیا من مانی څنګه زتا سره ومنه او ستا خبره د قران او حدیث خلاف نو دا وسیله بالذوات او چې څومره اقسام دي دا ټول بدعي وسیله ده الحمدلله په دې کې صحیح حدیث یا صحیح دلیل هغه نشته د خلکو سره کم چې دا کار کوي والعلم عند الله د دې تفصیل به ان شاء الله نور مخکې خرج الله وی د مشرکان چې چاته چغي وي دوی چاته چغي وي هغه الله ته چغي وي ناشنا خبره مشرکان چې چاته چغي وي هغه چاته چغي وي هغه الله ته چغي وي يبتغون الى ربهم الوسيله واللار لټي چې الله ته نږدې شم ايهم اقرب چې کم یو بنږدې الله ته ويرجون رحمته د الله د رحمت امید ساتي ويخافون عذاب او د الله د عذاب نه یریږي وش یو سړی د الله د عذاب نه یریږي د الله د رحمت امید ساتي ته تل هغه ته پروتي هغه په خپل د الله د عذاب نه یریږي چې الله ما د عذاب نه بچ کا دومره طاقت دغه نشتی د پلاني سیب چې هغه ځان د الله د عذاب نه بچ کی دومره طاقت هغه کې نشتی چې د الله د رحمت په ځان باندې راووري دومره طاقت دغه نشتی چې د الله د خزانه کولاو کې ځان لدی سره والی دومره طاقت دغه نشتی چې ځان له فائدہ ورکی یا د ځان نقصان لري کی او ته د پروتي فائدې ته غواړي او نقصان وای نقصان نه بچ ساته کوم ځکه د عقل د دې مشرکان زمنګ په ملک ډیر درګاونه مشهور دي یو به کې یاد کو چې هغه ډیر خلک یادې زموږ د پښتانه پیر بابا مونږ به دې شی وایو چې ځا پیر بابا څنګه تذکرہ دغه کیږي په بعضو کتابونو کې چې دا خسړیو چاته ویل کیږي دیندار چاته ویل کیږي چې د الله نه یریږي او د الله بندگی کوي د څه ده کنه چرته کې دي کسانو سره کېنه څنګه ته پوښتنه کوي پیر بابا د الله نه یریدو کنه یریدو کله وی چې نه یریدو بیا خو دې پیر بابا په شرمونو په بیا ته څنګه پروت یا نه یریدو الله خو الله دشمن شو دې به لازم وي چې الله نه یریدو ولې الله نه یریدو چې الله چې عذاب را نه کی الله میراونه نشي نور توای کوم انسان چې په خپل د الله نه یریږي په خپل هغه د عذاب نه پیره کړي په خپل د مصیبت نه پیره کړي ته څنګه ته په هغه شو هغه ته چې زمانه عذاب لري کا او تا هغه ته چې مال فائدہ را کومه د نقصان نه بچ ساته د الله د خبري ناشنا خبري دي کې څوک به سوچو کی ځکه الله سبحانه وتعالى په قران کې زې په زې دا خبره کړې وي ما په دې قران کې قسمه قسم مثالونه وضاحتونه کړې خو الله بیا ډیرو چې دینو خپل لار خپل کړی دا انکار کوي دغه حقایقونه کوم چې الله سبحانه وتعالى واضح کړی او په یو ځکه الله وی وکانه الانسان اکثر شیء جدلا الله دومره واضح مثالونه بیان کړي خو بیا هم د انسان چې جګړه نه کړي او باس مباسه نه کړي نه غلې کیږي اوس دې آیت کې باس مباسه د ضرورت شته
نشته خبر واځي خو دې بیا هم تاسو سره چونکې چنانچه څنګه او د خولي اولاد او د خو پلانې د خو الله دې موږ په توحید باندې پوه کړي. دې سره چې دا آیت دلته ولې راوړو دې سره څه کار دی؟ تفسیر د لا اله الا الله د دې آیت سره څه کار دی؟ تا ته د خبره واضح کړه وی اے موحده اے مسلمانه ته د هغه وخت پورې موحد نشي جوړېدی چې سو پورې دی د دې مشرکانو د دې کارونو نه ځان بیزاره کړي نه او هغه غیر الله ته چغه وهل او د غیر الله بندگی کول، کاغه پیغمبر دی، کاغه په ملائکو کې دی، کاغه ولی الله دی، کاغه هر څوک. وګوروي مشرکانو ته دغه خلکو ته چغه وهلي الله هغه ته مشرکان ویلي دي. نو د لا اله الا الله مطلب څه دی؟ د غیر الله د بندګۍ نه ځان بیزاره کول. دا خبره دي ثابتول غواړي. دا غینه بعد آیت راوړې وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ او کله چې و ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته خپل قوم ته انني براء مما تعبدون یقینا ز بیزاره مبریم د هغه سنه چې تاسو یې بندگی کوئ الا الذي فطرني مگر هغه الله چې زه پیدا کړم فانه سيهدين هغه ماته نه غلار خي وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون. الله ابراهيم عليه السلام د توحید دا خبره په خپل بچو کې پرې خو د شات د توحید هغه ته دومره خو واضح اعلان وته چې ابراهيم عليه السلام د دنیا نه لړ خو شاته توحید پرې خو لعلهم يرجعون د دې لپاره چې د مشرکان د خپل شرک نه واپس شي د توحید ته. ډېر فائدہ مند آیت او په دې کې ډېرې زیاتې مسلې دي. غټه مسلې دلته دا راوړې چې د توحید نه د توحید مطلب دا دی یوازې الله بندگی کول او د مشرکانو نه بیزاره کېدل. دا پکې اهمه خبره. یو روایت ته امام حاکم رحم الله راوړی دی وی ان للاسلام صوا ومنارا وی د اسلام هم دي چې نخې دي لکه څنګه چې په لاره کې د بوډونو نخې لګېدلي په دې بوډونو باندې په دې نخو باندې سړی لار معلوموي چې دا لار پرانیزي تللی دا لار پرانیزي تللی دي چې د اسلام هم نخې دي چې هغې نه پته لګي دا سړی مسلمان دی نه دی، دا سړی موحد دی نه دی، دا سړی عقیده برابر ده که غلطه ده. هغه نخو کې یو نښه دا ده ومن ذلک ان تعبد الله ولا تشرک به شیئا یک یوازې د الله بندگی کول او د الله سره بس شی نه شریک کېد د ایمان علامت دی. دا د اسلام نښه ده. څنګه مسلمان دی چې هغه د اسلام دا نښه باغه کې نشته او څنګه مؤمن دی چې باغه کې دا نښه نشته. بیا مخې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو منځ او زکات او روزه او د نیک عمل طرف ته دعوت کول د بد کار نه خلق منع کول د اسلام نه خېږي. ابراهيم عليه السلام امام الموحدین د تذکرہ مخکې موږ سره د توحید په درسونو کې تیر شوی خصفا اعلان وی پلار ته قوم ته تاسو نه بیزاره ما تاسو د معبودانو نه بیزاره. د مؤمن شان د مؤمن شان ولی دا وی چې زب بیزاره مستاسو د معبودانو نه وجد غیدا ده الله په قران کې بل ذکر وی ذالک بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. وی دا په دی وجه ځکه چې الله حق معبود دی وان ما يدعون من دونه الباطل او دا غنا علاوه چې څومره مخلوقات را بلل کیږي او دا غوي بندگی کی دا ټول باطل معبودان دي. نو د باطل معبودان نو بیزاری کی او دا به راخکاره کی وی وا حدیث کی ګوره د آیت دلته سره پر ورو دي چې معنی د لا اله الا الله پرته ده. وایزستا سودا معبودان منم کنه منم نه منم لا اله لا اله څه مطلب دی؟ نشتی معبود په حق باندې نفي دي چې ابراهيم عليه السلام دا ویني منه الا الله مگر یو الله. نو دلته مو الا الذي فطرني مگر هغه الله چې پیدا کړ. نو عبادت او بندگی نفي کړه د غیر الله ثابت کړه د چا لپاره؟ د الله لپاره. مؤلف رحمه الله تعالی ویل غواړي وی دې ته توحید وای دې ته سوې توحید وای. یو سړی دی
دې خبره ته کولو کوي ګوره ما مخکې خبره ذکر کړې ده خو تفصیل ډیر نو شوی باغ ذکی فمن یکفر بالطاغوت چا چې انکار وکړي د غیر الله د بندګۍ نه دا خبره یاد ساتي یو سړی دی مونږ کوي روجي نیسي جهادونه کوي ذکر او اذکار کوي هر قسم عبادت د الله سبحانه وتعالى کوي او توحید منی مسلمان دی مؤمن دی بس دا خبر بس کی روانه انکار د غیر الله د بندګۍ نه خو نه دی کړی توحید منم بس منم خدا قبرو دي چې پرتی دی برکې سوي چې د هر چا خپل لار ته بس دوی یو کوشش کوي دوم یو کوشش کوي د عبادت ته د دې خلکو مبارک سوي چې بوتانو ګټو ونو دې ته نسبت د عبادتو کې د دوی بندګۍ کې دوی مبارک ته سوي چې موږ سني شو ویل خو زه په خپل توحید منم او زه منظم کوم زه روجیم نیسم زکاتونه مور کوم حجونم کوم جهادونم کوم عمریم کوم مور پر سره خم کوم هر څه کوم واحد دی الا الله لا اله الا الله په صحیح معنی سره منینه نه ته څنګه وجدا موحد دی هغه دا وی زه موحد زه صرف د الله بندگی کوم خود دوی دم سیدا په دوی هم غرد نشو کوله نو ته څنګه الله بندگی کې یوازې چې ته په خپل د عقیده نه ساتي چې د الله نه علاوه د بل چا بندگی نشي کېدی او چې چا وکړه د مشرک دی نو ډیر خلک دي سي دي ډیر خلک او ډیر خطرناک خبره ډیر خلک دي سي دي چې هغه توحید منی د الله بندګیان هم کوي مشکل به څه دی د غیر الله د بندګۍ نه انکار نه کوي ځکه مته اوسو چې د توحید دو ارکان دي د لا اله الا الله نفي اثبات دغه اثبات کړي چې الله د لپاره بندګۍ شتي خو د غیر الله نه نفي کړي ده نه دي نفي کړي د غیر الله نه د کوم چې مسلمان او موحد شو توحید د لپاره خدا لازم ده چې دا به وې خصفا اعلان بکې لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام وکړو د جرأت په بزن کې پیدا کړي لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام کړو انني براء مما تعبدون څومره مخلوقات د غیر الله د الله نه علاوه دي د دې بندګیان کې عزت دي ټول نه انکار کوم د یو د پاره عبادت نه دي د یو د پرم نه ثابتي او څوک چې عبادتونه کوي د غوینم بیزاره ما نه پیژنم او نه می دی پیژني نه ملګری ما او نه می ملګری دی زه سره دښمنی کوم سورۃ الممتحنه کې الله د ابراهيم عليه السلام مبارک وي او ابراهيم عليه السلام اعلان وکړو دغه ملګرو مؤمنان چې موږ ګوره بیزاره یو تاسو دي شرک د کوم وخت پوری چې سو پوری تاسو توحید ته نه را واپس شي دلته پلار میات کو د پلار د کار نه بمځم بیزاره کې دا نه چې پلار دی مخکې ورځ کې مانه یو کس ته پوښتنه کوي زمونږه مور دا بوډۍ دا په مخه ماته وی چې یو دربار او درګار ته دی چې غیله زما بیمار یم وی ما منه کړه خو هغه نه مني اوس مور دنو بیا ته خیری کوي نو بوې زما وکنه دې ټینګ مور بوزي ها نه ولي د دې مور خو په تابانه حق ته منوي خدای نه مخکې د چا حق دی د الله حق دی. نو تسکه د مور حق پوره کې او د الله حق باندې ډاکا چې بل د مور خدا حق لري د مور صحیح حق دی چې ته د جنت لار وته اسانه کې او د جهنم لارې دا ته بندي کې ته د خپل جهنم لار کولای شي ته مور باندې مېني صفاوت و مور می احترام دي کوم قدر دي کوم خدا خبري نه منم وی خیری کو وی کا وجنم دي مړ می کا جیداد ندی وباسم غومه وباسا د کلی ندی شړم بالکل زما هر ست تیاری ما خودی ته نیم تیار چې الله سره دی په عبادت کې څوک مخلوق شریک کړي شي د مسلمان شان د مسلمان طریقه ابراهيم عليه السلام نه عزت کوي الله سوي د غیتونو کې مخکې وجعلها کلمه باقيه في عقبه الله وی په ورستنو کې دا خبره پرې خو ده کومه خبره
د توحید دا خبر تم د قشان په خپل بچو کې توحید پرې د چې دنیا نه لاړ شي او شاته توحید پاتې شي د دنیا نه لاړ شي او ستا مور پلار او ستا خزه او ستا بچي او ستا نوسی او ستا کړوسی یک یوازې د الله بندگی کوي د دې طریقه جوړه کا ته دې غم وړي چې شاته به بنگلي څنګه پرې دم بچو ته سره بنگلو غم وړي ته د پټي او د زمکه او د گاډي غم وړي جی دوه بیا ځان له پکې پاره موسی دوی ته سہولت دغه سہولت خو وختي تور دی د آخرت ته سہولت ته سوچ کړی کنه نو تم د ابراهيم عليه السلام په شاته په خپل نسل کې خبره د سپرې ده خبره د توحید پرې ده الا الذي فطرني مگر هغه الله چې زه پیدا کړم نو دې ګور عبادت ثابت کو د الله د پاره او د چانه نفي کړه د غیر الله نه نفي وکړه دغه نه باندې ایت راولې وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون دلت الله سبحانه وتعالى د مشرکانو حال بیانې چې دوی په څومره گمراهۍ کې پراته دي او د حقیقت نه څومره لري نو سوی الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم نیولی دی دوی مولیان خپل او پیران خپل اربابا من دون الله معبودان د الله نه علاوه والمسيح ابن مريم او مسیح علیه السلام زوی د مریم مسیح څوک دی عیسی علیه السلام ډیر وجری چې د مسیح ولوي یو وجه ده چې د بچا باندې الله سراخ کودو د معجزه و د الله په حکم سره سړی بس شو هغه بخښ څوک مسح کو هغه خشو د مسیح ولکی نوري موجودي وسوال ته داري چې دوی د مولیانو او پیرانو نه څنګه چې معبودان جوړ کړي اتخذوا احبارهم احبار جمع د حبر ده او حبر دا عالم ته ویل کیږي عالم ته څه ویل کیږي حبر دغه عالم ته بحر ویل کیږي بحر د ډیروالي د علم د لاسه د دریاب ویل کیږي بحر نو نیولې دي دوی مولیان خپل او خصوصا د احبار د يهودو د علماو ته ویل کیږي ډېر پوه خلک علم وسره د يهودو سره علم ډېر زیات او مشکل دا چې عمل وسره نه او د نصارو سره علم نو خو سره عمل وسره او دوه به گمراهي دي ورهبانهم او پیران راهب هغه چاته ویل کیږي چې عبادت ډیر کوي علم وسره لګي خو سره ډیری عبادت وسره ډیری خبره خدا چرنا د علم پرنا کی عبادت نه اکثر غلطي ازو په ملک کې د صوفي موفي د پیران میران شتي کنه میران صاحبان عبادتونه خډیر کوي خو اکثر به بدعات ګوري کې علم وسره نشته په دې کې واقعا مته څه تفصیلا بیان کړی مو د ریاض الصالحین په درسونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس او هغه یو کم سل کسان وجري تنگ شو انسان د دې ګناهونو تنګي ورته حقیقت د ګناه سره تنګي سو وخت پورې به وکړو خدای سره به دې بس ته به جسو کم ګرځي به توبې په لار پسې حدیث خلق ما سره ملو شوی دي ناشنا او کم رابطه چې ما سره خلق کوي دا وغه جړاګانی چې تاسو ته و تنګشه مو د ظلمي بس یو دې لار راته خو چې الله ته واپس شمو له ګناونه می ختم شي د ګناونه انسان تنګي نو دیم تنګ شو وې زما چې لار لټومه د توبې نو لار په پیر سي پسې د پیران میران کار ورانه وی موت چې کوم سل کسان می وجري او توبه وباسم نو په پیر سي باندې سي په پیر سي باندې علم نه غالبا په پیر سي باندې د الله نه یره غالبا د الله نه ډیر یری خو علم وسره نه نو زه خدای الله نه ډیر یری او حدود به کراس کړی زوی د دین زویا یو کوم سل کسان دی چې توبه وباسي توبه مو به نشي ستاره
دا سخت عابد زاهد انسان غیر موسره نو هغه څه شو دی پکې مړ کو بچاو ته وی چې دلته یو عالم دی دغه خواله ورشه پلاني علاقه کې اوسېږي هغه ته د عالم خواله ورغی هغه ته وی دي چې طریقه مسل کسان موجري توبه شتي کنه ولې نشتی توبه دروازه کولا وته طریقه وته مو خو ته د خپل علاقه پرې دی دغه ځکه د ګناګارو فاسقان فاجران اوسېږي نو ته توبه ته نه پرې دی پلاني ځکه نیکان خلک ډیر اوسېږي هلته لاړ شه توبه به الله قبول کړي خوشاله راووت بس اکیلی ته رسیدل نه چې مړ شو ملائک رالو د عذاب او ملائک د رحمت اوس مسله دا چې د کم یو کلی ته نږدې دي او کم یو نه لري دي رحمت والوي وې د کم کلی ته چروان وغه ته نږدې دي عذاب ولا ملائکه نه دي چې کم نه وته لغه ته نږدې دي دوی دغه خبرو کې رب العالمین ا دې چې کوم زمکه نه راوته وغه ته لري کړه کوم ته چروان هغه ته نږدې کړه الله دومره مهربانه بادشاہ دی بس یو باندې غواړي چې ستاسو ګناهونه وبخي راغو چې غزي حساب کو اندازې ولګول نو هغه زمکه نږدې و کوم ته چې روان والله وبخ خلار وته چا سره کړل الله نه بعد عالم وتعالى سره نه پیر شه غوته دروازې ټولې بند کړې نو راهب عبادتونه ډیر کوي خو علم ورسره نه علم به مساتي او بیا به عمل کې انده به د شریعت پرنا کې خبرابري بیا ښا الله وی دی خلکو د يهود او نصارو د خپل پیران او د خپل مولیان د الله سره شریک کړي کله چې دا آیت دغه ورید د عدي ابن حاتم الطائي رضی الله عنه د حاتم طائي زوی عدي د مسلمان شیو امام احمد امام ترمذی رحمه الله روایت راوړل کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آیت هغه یا رسول الله لسنا نعبدهم یا رسول الله موږ دغه بندگی خو نه کړې دي یعنی موږ چې د پیرته یا عالم ته سجده نه لګولې یا رکوع مو ته نه کړې نو څنګه الله وی چې دوی شریکان کړي د الله سره معبودان جوړ کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی هغه چې بس شی حلال کو الله به حرام کړو هغه به حلال کو تاسو به حلالو کنه هغه موږ به حلالو خا وی یو شی به هغه حرام کو الله به نو حرام کړی تاسو به حرامو کنه و یو موږ به حرامو فتلک عبادتهم نو دې ته عبادت وای کنه دې څه وای عبادت وته وای امام شوکانی رحمه الله نور علماء په دې ټول مې تفصیل لیکل ډیر زیات وي په دې کې رد دی پړون تقلید باندې او هر سړی چې د مولا خبره هر ټیم مني نو دی مولا نه یو قسم معبود جوړ کوګر ځکه چې یو شی حلالول د چا کار دی د الله حرامول د چا کار دی د الله نو دی وی چې پلانی سی وی چې حلال نو حلال له پلانی سی چې وی چې حرام دی نو حرام دی اگر کله قران او حدیث خلاف او اگر کله قران او حدیث خلاف د خدای د يهود او نصارا ولر شو کنه والمسيح ابن مريم عيسى عليه السلام د الله سره شریک کړ دغه معبود جوړ کړ او الله تسویل وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا الله خو تدویل چې د یو معبود بندگی وکوي او غسوک ته لا اله الا هو چې نشته عبادت حقدار مگر هغه الله سبحانه عما یشركون پاک دی الله د هغه کارونو نه چې دوی وته نسبت کوي او یا دوی سره چې څوک شریک کوي الله دغه نه پاک دی نو دې ځکه ګوره سبحانه عما یشركون دا توحید د لا اله الا الله تفسیر شو د لا اله الا الله تفسیر شو د غیر الله نه عبادت نفي کول او د الله لپاره ثابتول زمون په دې ملکونو کې د بعض خلکو علماء ول امامان ول دیندار خلکو دغه مقام ورکړي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله تو دغه ثابت کی چې ستاسو عالم ستاسو امام ستاسو ملګری په دې مسله کې خطا شوی دی وګور الله دا وی نو زه چا ومنو د بیم د خپل منی دا معبود جوړول شو کړ نو موږ د علماو قدر او احترام کو خو کوم ځکه چې د علماو خبره د شریعت سره ټکراو خوري د قران او حدیث سره نو سره د ادب او د احترام د دوی د خبره منوي پریدو او صحیح خبره منو
په دې کې د علماو او د امامانو هیڅ بې ادبي نشته، بلکې همدغه حق دین دی چې الله موږ ته ښوولی، پیغمبر ښوولی، صحابه کرامو او همدغه څلورو امامانو دا تربیت موږ له راکړی. امام ابو حنیفه رحمه الله ځای په ځای ویلي دي، وایي کوم ځای کې چې تاسو ته صحیح حدیث ملاو شو، قرآن آیت ته ملاو شو، زما د خبرې خلاف وي، زما خبره دیوال له راوچوي، قرآن او حدیث به منئ. دا تربیت هغه موږ له راکړی. نو سړی چې وایي زه حنفي یم، حنفي د امام صاحب په مذهب یم، دا خبره خو ته نه مني. حالانکه امام صاحب وایي کوم ځای چې قرآن او حدیث راغی بس وایي دغه زما مذهب دی. څه ناشنا او د حکمت نه ډکه خبره امام صاحب کړې ده، الله سبحانه وتعالی دې وبخښي، الله دې رحم وکړي. دا خلک د مشکل نه ویستي دي. اوس یو سړی دی ګرځي په دې پسې چې امام صاحب مذهب ولټوم. څه ولټوم؟ امام صاحب مذهب. نو ګران کار دی. اوس یو ځای ته به ځي امام صاحب څه ویلي دي، بل ځای ته به ځي امام صاحب څه ویلي، دا بیا را جمع کوې، دا به راټولې. ته دغه هر سنه دمه کړي څه وي اذا صح الحديث فهو مذهبي. وی ډیر مگر ځکه کم ځکه چې د صحیح حدیث ملاو شو دا د امام ابو حنیفه مذهب دی. کم ځکه چې صحیح حدیث ملاو شو دا د امام صاحب مذهب دی. دا موږ چې اوس کوم ایتونه وایو دا چا مذهب دی؟ د امام صاحب مذهب دی. د حدیثونه د امام صاحب مذهب دی. نو اصل تابعداري خو د دې مشرانو دا ده چې تر دوی په دې خبرو باندې عمل وکړي. الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. دا غینه باندې آیت راوړې ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. او باز خلک هغه دي چې نشي د الله نه علاوه معبودان يحبونهم كحب الله. دغه معبودانو سره د دې محبت کوي لکه څنګه محبت چې د الله سره کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله. او مؤمنان خو ډیر زیات محبت کوي د چا سره؟ د الله سره. ها ومن الناس. او باز د خلقونه، مطلب دا شو چې الله د نه ویږي ټول. باز خلق دي چې هغه معبودان جوړ کړي د الله نه علاوه، دي څو موحدین مشتي په خلقو کې. يتخذون وليدي اندادا. اندادا جمع د ند دی، او ند یو شی د یو شی سره برابرول. نو د څه چل کړي دی؟ د مخلوق برابر کړي د چا سره؟ د الله سره. لکه حدیث کې چې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس یو کس راغی او ته وی یا رسول الله ما شاء الله وشئت، څه چې الله وړو ستا سو وړي. نو پیغمبر غوسه شو ته وی جعلتنی لله ندا، تاسو الله په شان کړم، د الله سره شریک کړم. بل ما شاء الله وحده، بلکې کی هغه څه چې صرف الله وړي. يحبونهم كحب الله. محبت کوي د دې معبودانو سره لکه څنګه محبت چې د الله سره کوي. مفسرینو دلته دوه مطلبونه بیان کړي دي. یو وی مطلب دا دی دوی چې څومره محبت د الله سره کوي نو دومره محبت د خپل معبودانو سره کوي. پس لکه محبت ته چا سره دی؟ د الله سره دی. بس زما به خبر رسي کې درسي مله جواب را کوي چې محبت ته چا سره دی؟ الله سره. محبت ده بوتانو سره دی. یو شان محبت دی. مسلمانان دي نه دي. دې خبرې ته وکړي دي سره د دې چې بزړه کې محبت د الله سره شتي، خو مسلمانان دي نه دي. دا باز رش توبه الله وی نه نیوی چې پلانې د شرک کار کوي او یو کلمه وی دوی چې شرک کار کوي. کلمه وی او دوی ته سوي دوی ته مشرک وي. مالک ست مخ کوي چې د خلک کلمه وی په کلمه ویږي نه دا مشرک نشو. اوس شو اوس دا چې کوم دی الله سوي وی دوی محبت زما سره کوي، محبت د معبودانو سره کوي. نو ته به زما په خله باندې پټي لګي چې دوی مبارک سمو ځکه چې دوی محبت د الله سره کوي. محبت خدا الله سره کوي، خو سره سره محبت ته چا سره کوي؟ د غیر الله سره چې دوی ته معبودان جوړ کړی دي. سي محبت لکه څنګه محبت چې د الله سره کوي. دویمه معنی دا ده وی دوی محبت کوي د خپل معبودانو سره لکه څنګه چې محبت کوي مؤمنان د خپل الله سره. او دې کې مسله ګوره جدا شو. څنګه جدا شو؟ اولنی کې خو دوی محبت د الله سره محبت د معبودانو سره یو شان دي. نو دا شرک او کفر دی.
دیږي کو سووره د دغه غټ کفر دی چې د دوی محبت چې څنګه د خپل معبودانو سره دی دسی محبت د مؤمنانو د الله سره دی نو د الله سره د دوی محبت دومره نشتی څومره چې د معبودانو سره دی ورسېدو په کنه د دغه غټ خبره شو د دغه غټ خباست شو دغه چې په اوله کې خلا دومره دي چې محبت یو شان دی دیږي کې محبت د غیر الله هغه سره هغه په زور اور دی الله سبحانه تعالی ته موږ ساتي ها ځکه چې تجربه وکړه د غیر الله په نوم ولا قسم ورک څنګه وته ته دا کار کړی وینه ما خو نه کړی قسم وکړه قسم مې الله مې قسم او الله مې قسم او قرآن مې قسم وکړي او زر قسمونه دل خوري زه سید وته د پلانی سے باندې قسم وخوره پلانی پیر باندې پلانی مشر باندې قسم وخوره تباکه سم خیال دی محبت یو شان دی ها یو شان نه دی هغه ډیر دی هغه تعظیم ډیر دی الله سره دومره محبت دي چې غیر الله سره دی بل مثال پر درکم ډیر مزیدار د مسجد نبوي د هغه یې سره محبت ډیر ساتل به کوم ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خخ کړی شوی دی د کعبه نه ډیر د ډیر دقیق مثال دی څه خیال چې دوی محبت یو شان دی ها نه د پیغمبر سره محبت او دغه د قبر سره محبت د الله سره د محبت نه زیات تو ډیر ځکه ایو دې کنه مشهور مقرر وې د پیغمبر د مور قبر لاړم الته چې کوم سکون ماته ملاو شو دا وې ځکه ابي ته دنه نه وته الته ماته نه دی ملاو شو نو يحبونهم كحب الله محبت کې د غوي شدي محبت د څنګه چې مؤمنان د الله سره کې د مؤمنانو حال هم ورکند د موحدینو داخل دوی حال موحدین سدي والذین آمنوا اشد حبا لله موحدین محبت ټول ځای ته چا سره دی الله سره دی الله دې به قائم او دائم لري دې څه کې به ته فائدې ذکر کوم چې کله نه کله انسان د دنیا سره دومره محبت کوي چې د الله سره شریک کی بلکې د الله سره د محبت نزيد محبت دغه سره کوي د دینار او د درهم او د ډالر او د روپۍ سره والعیاذ بالله زړه د محبت د دنیا نه ډک شوی الله تیری پیغمبر تیری دوم د شرک په یو قسم کې پراته دي چې دنیا یې راوچته کړه د الله سره برابر نه کړه د الله سره چې محبت کې د غینې موچته کړه به د فائدې ساتي چې د محبت اقسام دي محبت سری اقسام دي محبت د الله سبحانه وتعالى د پاره د واجب دی د سری واجب دی تر پلانی سره محبت کې چره پاره او د الله د پاره کو دا واجب دی دې سره ایمان پوره کی د الله د پاره دوستی او د الله د پاره دشمنی دوی محبت طبيعي محبت چې هغه اثر نه چي په هغه محبت باندې کم چې ته الله سره کې محبت د بچو سره محبت د خزي سره محبت د مال سره طبيعي خو په شرط دي چې اثر ونه چي په کوم محبت باندې د الله سره چې کوم محبت هیڅ خبره نه هر سړی په خپل خزه مین دي بچو مین دي په دنیا مین دي په مال مین دي خو ما مخکې چې کوم خلک ذکر کړی چې دنیا د الله سره شریک کړي ده دا غوي د محبت د دنیا سره دا غي د لسه متاثر شوی د هغه محبت چې کوم دوی د الله سره کوي نو استاد بچو سره چې کوم محبت ته د خزي او د ریال او ډالر سره چې کوم محبت ته چرته دا محبت په هغه محبت باندې ضرور نه کې کوم چې د الله سره کې یا د غي په شانم نه کې ګوره ضرور خو پرې ده د غي په شان کې به هم نه او طبيعي محبت دریم هغه محبت
یو شی سره دسی محبت کول یو مخلوق سره لکه څنګه محبت چې د الله سره کې دا کفر او شرک ته ولیا بالله هم دغه خبره وشو مخکې. بس دا عاشقان معشقان چې په شعر او شاعري کې ګړي وړي ولي نو اغزي کې د الله توهینو کې د یو معشوق د لاسه هغه معشوق سره دومره محبت کړي چې محبت او چت شوی د چا د محبت نه الله سره د محبت نه دغه محبت باباګانو درګاونو سره او پیغمبر سره او ولی الله سره او علماو سره خډیر محبت من کو د نیکانو خلقو سره خو دې محبت خو سره نه کو څنګه چې الله سره کو دې ده کنه د الله سره محبت زمونږه د دې ناشنا مقام دی. به دویم نمبر چا سره ډیر محبت کو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کو خو د پیغمبر سره دومره محبت نه کو څومره چې د الله سره کو. دې خبره ته وکولو ځکه چې هغه خالق د مخلوق ته کوم ځکه خالق او کوم ځکه مخلوق. دا غینه بعد کچرته په دنیا کې چا سره محبت کو طبيعي محبت هغه دې محبت ته چې بدغه محبتونو باندې اثر نه چي دا چې ته جنې دی ولیدو لیونی شو دین د نیر شو هغه محبت زورور شو باغ دین باندې مغار سي د تباہ او برباد کو بچو د هر څه تباہ او برباد کو مال د هر څه ختم کو دي سي بنا کې الله سبحانه وتعالى زمون په زړونو کې د محبت د الله سره خډیر کی او الله سبحانه وتعالى موږ له الله چرته د توفیق نه راکې او نه دی الله واخره ولی چې موږ د مخلوق سره دومره محبت وکړو لکه څومره چې الله سره کوو الله دغه وخت نه راولي او الله دې دغه کفر او دغه ګناه نه دی الله موږ بچ ساتي. جهنم کې هم مشرکان چې کله دیو بل سره دا خبرې کوي جهنميان وي موږ دا کړو موږ دا کړو نو یو خبر به الته وي دا کوي تالله ان كنا لفي ضلال مبين وي زمونږ دی په الله باندې قسم چې موږ خپل ښکارا گمراهي کې پراته وو په دنیا کې خدا کوم گمراهي ده اذ نسويكم برب العالمين کله چې موږ برابر ول د معبودان د الله سره ته وګورو د څومره غټه گمراهي ده په جهنم کې به پوه شو حالته پوهې د څه فائدہ نه ورکه. والحمدلله ثم الحمدلله شکر وباسي چې الله په دې حقیقت باندې تاسو په دنیا کې پوه کړی چې څنګه ته یو مخلوق راوچته او د الله سره ملګری کې او د الله سره شریک کې هغه عبادتي محبتي کړه دا محبت هم عبادت ته محبت سره عبادت ته د عبادت یو قسم. په دې باب کې یو حدیث راوړی دی وی وفي الصحيح وزدلته دا نه ویل چې صحیح نه مراد څه شی دی صحیح بخاری دی که صحیح مسلم دی یا مطلب دا چې دا حدیث صحیح دی خو دا حدیث کوم مؤلف رحم الله راوړی دا په صحیح مسلم کې دا کوم چې بیانول والده نو مطلب دا شو چې وفي صحیح مسلم امام مسلم رحم الله دا راوړی عن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده انه قال من قال لا اله الا الله چا چې لا اله الا الله وي خبره ختمه شو لا اله الا الله بس مسلمان شو. من قال لا اله الا الله چا چې لا اله الا الله وي وكفر بما يعبد من دون الله او انکار کو د هر هغه معبود نه چې د الله نه علاوه عبادت کی حرم ماله ودمه مال حرام شو او وینه شو حرام شو وحسابه على الله عز وجل او د باطنی حساب کتاب وسره سوق کوي ابو سر الله کوي مال وینه حرام شو مطلب نه د مال سوق نشي غسته او د وینه سوق نشي توي ولا ورته چې مسلمان شو واضح ده حدیث دلته وی راوړی دا حدیث دې لپاره راوړی چې د لا اله الا الله مطلب دا نه دی چې صرف ته په خله باندې وي او خبره ختمه شو. لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله لا اله الا الله وی او دا اعلان موکو د الله نه علاوه چې د چا بندگی کیږي د ټول زنمنم او د په باطل دي او دوی سره هیڅ حق د دغې نشته. دا واضح حدیث دی. بدغینه بعد مؤلف رحمه الله وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب
او د غیر الله د بندګۍ نه انکار کول د دینه بعد چې څومره بابونه او موضوعګان رواني ټول په دغه تفصیل کې لکه دینه بعد چې کوم باب د چې روان درس کې به وایو په لاس باندې د پیتلو بنگړې په لاس اول د دې څه حکم دی په غاړه کې امیل چول ګوتې سره عقیده ساتل د تارونو سره عقیده ساتل د اډوکو سره عقیده ساتل تعویذونه استعمالول جادوګرانو خالتله د کوډګر خالتله نظرانی منښتي کول د غیر الله لپاره قبرونو باندې لاسونه راخ کوده دغه کولول دغه سټل د ټولي مسلې بروړي نو د دې خبرې تفسیر د روان کتاب به کوي او الله دې موږ وګد او برکتی ژوند راکړي د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالى د توحید په خوازه کو په اخر کې مؤلف رحم الله فيه مسائل په دې باب کې مسائل او دا خبره مخ کې ذکر کړي و چې دغه عادت ته چې اول آیت وروړي به سره وروړي حدیث وروړي به سوې په دې کې مسلې موږ تقریبا الحمدلله شپږ باب بدلته ختم کړو روان درس کې د ووم باب نه شروع کوو ژوندۍ والله وخت د اوسه پوری تاسو وورید چې د امام محمد بن عبد الوهاب د امامانو ګستاخی کړي دا خبر یادی ساتي ګورې چې تاسو ته حقیقت معلوم شي خلک د مبارک سوي اوسه پوری تاسو وورید د اوسه پوری د الله ګستاخی کړي ده په سجدي کې د پیغمبر ګستاخی کړي ده په سجدي کې ویلي دي چې فقې مخ نه منو په سجدي کې د نور څه خبره کړي چې د شریعت خلاف ورزي کړي بلکې غریب خو اوس لګیا ده او د کتاب به ختم شي لګیا ده او نورم ډیر کتابونه موضوع دغه ثابتول غواړي چې الله بندگانو الله د ټولو نو چته هغه د ثابتول غواړي دوی محمد بن عبد الوهاب داوي محمد بن عبد الوهاب بدبي وکړه هغه ګستاخ دی هغه د کفر ټاپی لګي دته د کفر ټاپو وي مشرک ته مشرک ولي وي نو مشرک ته مشرک نه سم وته ما يروي محمد بن عبد الوهاب مسلمان ته کافر وي هغه وي هغه مسلمان نه دی چې قبر ته سجده لګي ولې ته مسلمان وي تاسو ته مسلمان وای نو وای نو دا خبر خو الله بیان کړ الله پیغمبر بیان کړ سره خپل جیب نه غونه بیان کړی اسی هغه سره تعصب دی والله سبحانه وتعالى وسره زمونږه ملاقات په جنت الفردوس کې وکي وی فيه مسائل پدې کې مسلې دي فيه اکبر المسائل واهمها ټولنه غټه مسله وي پدې کې ده هغه کومه ده وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهاده د توحید وضاحت پکې وشو د شهادت د لا اله الا الله وضاحت پکې وشو وبينها بامور واضحه واضح خبر سره خبره خواضحه شو پس شي اکمي خبري منها آیه الاسراء د سوره بني اسرائیل غ آیت چې دوی چې چاته چې وي هغه خپل د الله بندگی کوي ويبين فيها الرد على المشركين پدې کې رد په مشرکانو باندې الذين يدعون الصالحين چې عبادت کوي د نیکانو خلکو ففيها بيان ان هذا هو الشرك الاكبر دا غایت نه واضح شو چې دغه نیکانو عبادت کول دا شرک اکبر دی ومنها آیه براءه سوره التوبه یا دې سوره براءه ملکی وی هغه آیت تاسو وریدو بین فيها پای کې دا واضح شو چې اهل کتابو د خپل مليانو نه او د خپل پیرانو علماو نه معبودان جوړ کړیو د الله سره شریک کړیو وبين انهم لم يؤمروا الا بان يعبدوا الها واحدا هلاك وی الله غوي تویلی چې تاسو به یو معبود بندگی کوئ خو غوي دي څه ونه کړ صرف ګور الله دې ته شرک وي چې دوی ولا حلال حرام کو حرام ولا سکو حلال کو د الله غوونه منله نو دا هغه مبارک دي څه خیال چې را مدد شو ته وي او سجدي وته لګي دا وی دا شرک نشو ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار او ایتاغه خبره وورید چې ابراهيم عليه السلام کافرانو ته کړي و چې تاسو نه بیزار یم نو نفي د غیر الله د بندګي وکړو د الله لپاره ثابت کړ ومنها آیه البقره او سوره بقره د آیت ووریدو چې الله د کفارو مبارک وي چې دوی
د غیر الله سره دومره محبت کوي لکه څومره محبت چې چا سره کوي د الله سره کوي. وي په دغه آیتونو کې لاندې انجام ذکر شوی دی وما هم بخارجین من النار او دوی به جهنم نه راوځي. نو چې جهنم نه راوځي نو دا خو به شرک شو کنه ځکه چې شرک هغه ګناه دی چې تر همیشه لپاره جهنم ته نه باسي. بے ناشنا خبره کړې ته وکړي دي. وی الله دا وی چې دوی د معبودانو سره دې محبت کوي لکه څنګه چې د الله سره کوي. نو وی د الله سره محبت کوي خو اسلام ته نه وته. نو بیا سوي فكيف بمن احب الند اكبر من حب الله. نو دا مبارک دا سړي مبارک به سوي چې د دې معبود سره محبت د الله سره د محبت نم ډیر کوي ته دته به څنګه مسلمان وي. بیا دا وره وكيف بمن لم يحب الا الند وحده ولم يحب الله. نو دا سړي مبارک به سوي چې د الله سره د سره محبت نشتی او دغه غیر الله پورې خطه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم او دلته بل مسله ثابت شو هغه حدیث وی تا ووري د پیغمبر چې چا لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله او انکار وکړه د غیر الله د بندګین نو علی مال حرام شو او علی وینه حرام شو. نو امام محمد بن عبد الوهاب رحم الله وی دا واضح دلیل او عظیم دلیل چې دی کې معنی د لا اله الا الله واضح شو. او دای به وی لا اله الا الله ویلو سره صرف وینا او مال نه حرامي دي سره نه بلکې که یو سړی دا وی چې زه معنی پیژنم یو سړی د لا اله الا الله وی او معنی پیژني مال او وینه حرام شو ها معنی پیژني انکار د غیر الله د بندګۍ نه کړي. سبحان الله لا اله الا الله وی معنی پیژني انکار د غیر الله د عبادت نه کړي. نو پیغمبر د مبارک وی چې د مسلمان نه دی. فإن شك او توقف کچرته شک کو چیرې کې دي شي د قبرونو لزیو دي ګټو ورو ته پراته دي کې دي شي دوی هم صحیح یا توقف ودرد دوی مبارک د سنه لم يحرم ماله ولا دمه. نو د معلوم حرام نه دي او د وینم حرام نه مسلمان نه دي. په اخر کې ناشنا خبره کړې ده فيا لها من مسألة ما اعظمها واجلها. سناشنا غټه مسله ده او څومره عظیمه مسله ده. ويا له من بيان ما اوضحه او بیا وی دا ډیره عجیبه ده چې څنګه الله واضح کړی دا خبره چې لا اله الا الله دې ته وي وحجه ما اقطعها للمنازع او الله سناشنا حجت قائم کړی او بیا په موږ ډیر نه دی پوه شي. الله سبحانه وتعالى دې په موږ خپوک او الله سبحانه وتعالى دې په موږ د عمل کولو توفیق راکړي. حدیث چې دا بابو مختتام ته ورسېدو دا درسو مختتام ته ورسېدو حاصل د دې باب دا شو کمی خبرې چې په اخره کې ذکر شوې او هغه کې اهم ده چې د غیر الله د بندګۍ نه انکار کول او د مشرکانو نه ځان بیزاره کول دا مطلب دی د لا اله الا الله. او دا وخت پورې ته مسلمان نشي جوړېدی چې سو پورې ته د غیر الله د بندګۍ نه انکار نه کړي. د سره زموږ د درس ختم ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به یو نوی باب شروع کوو په لاسونو باندې بنگړي په لاسول په غاړو کې میلونه چول ګوتې تعویذونه اډوکی پیزار چیرلې گاڑو تو کورونه دا چول د دې څه حکم دی خو تفصیلی به پر روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالى دې ومن ټول باندې خپل خاص رحم وکي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.